یو څو ورځې مخکې ډیره یو دردونکې واقعه هغه مخې ته راغله چې قرآن کریم وسوځولی شو او د قرآن کریم توهین او سپکاوی وشو. په دې باندې هر مسلمان هغه دردېدلی دی او د هر مسلمان زړه ته درد رسېدلی دی او غمژن دی او غواړي چې د قرآن کریم دپاره انتقام واخلي. د هر مسلمان په زړه کې د انتقام اور بلیږي، خو د قرآن کریم دپاره به موږ څنګه انتقام اخلو؟ دې نه مخکې دا خبره زده کړه چې قرآن کریم دا د الله کتاب دی او الله سبحانه وتعالی په خپله د دې د حفاظت وعده کړې ده. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا کتاب په لکونو میلیونونو مسلمانانو په زړونو او سینو کې چې دی دا حفظ دی او دا محفوظ دی. د قیامت تر ورځې پورې به دا قرآن کریم حفاظت الله سبحانه وتعالی کوي. د قرآن کریم په سوځولو سره قرآن کریم په شان کې هیڅ قسمه کمی نه راځي او دا د الله کتاب او دا د الله پیغام به انشاءالله د دنیا هر یو ګوټ ګوټ ته رسیږي او هر یو کور کور ته به انشاءالله رسیږي. اوس راځو چې څنګه د قرآن کریم دپاره انتقام واخلو. انتقام دا دی چې دا قرآن کریم موږ زده کړو، دې ته وخت ورکړو، په دې ځان پوهه کړو، خپل بچي خپل راتلونکی نسل هغه دې ته کښېنو او د دې زده کړې ته کښېنو. که چېرته ته قرآن کریم نشي ویلی تر اوسه پورې ستا خو بالکل د قرآن کریم سره مینه محبت نشته دی. باید همدا اوس ځان سره عهد وکړي د نن نه پس به قرآن کریم هغې ته وخت ورکوم او د هغې زده کړې ته به وخت ورکوم. که چېرته ته یې ویلی شي په کتلو باندې نو د حفظ عهد وکړه. که چېرته حفظ درته ګران وي د ترجمې او تفسیر چې ځان پرې پوهې کړي دا خو د الله کلام دی، د الله پیغام دی چې موږ پرې ځان پوهې کړو. د قرآن کریم ډېر حقونه دي په موږ باندې. یو حق دا دی چې دا موږ زده کړو، په دې ځان پوهه کړو، خپل اولاد خپل بچي هغه دې ته کښېنو. دا د قرآن کریم سره مینه محبت دی او دا د قرآن کریم دپاره چې دی ډېر لوی انتقام دی. د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې قرآن کریم مینه او محبت زموږ په زړونو کې واچوي او موږ له توفیق راکړي چې دا زده کړو، په دې باندې ځان پوهه کړو، دې ته وخت ورکړو او دغه رنګې الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم زموږ د زړونو دپاره په سرلۍ وګرځوي. اللهم آمین.